آیا کله داسې شوي چې یو شی مو هیر شي؟ درس، نومونه، خبرې ژر نه در یادېږي. هغه خواړه چې ستاسې حافظه قوي کوي او دا خبرې مو ذهن کې ساتي. هغه خواړه به درته وښایم چې ستاسې د حافظې مشکل در حل کړي. اول اوکادو. د اوکادو غوړي دوامداره خوراک دماغ لپاره ګټه لري. ستاسې دماغ ته وینه رسوي او حافظه قوي کوي. دوهم، د ماهي غوړي. په ځانګړي ډول 16 من غوړي او اومیګا 3 د دماغو حجرو ته قوت ورکوي. درېهم، مغز لرونکي شیان. بادام، خوزان، پسته، چهارمغز د مغز تازه کوي او یا دماغ ریفرش کوي. څلورم، هګۍ بي ویټامینونه لري او کولین دا د یادښت تمرکز لپاره ډیر مهم دی. پنځم، شنه توتان. دا خواړه دماغ لپاره انټي اکسیدانت کار کوي یا په عامه لهجه د دماغو څخه اضافي غازات او مایعات کموي. شپږم، شین چای ستاسې ذهن آراموي او تمرکز زیاتوي. د کافین په وجه دا هر څه کوي. اووم، شنه سبزي. پالک، کاهو او بروکلي ویټامینونه لري چې دماغ روغ وساتي. او چاکلیټ په لږه اندازه خوراکي تمرکز او حافظه ښه کوي. او ورسره ښه خوب او ورزش ډیر مهم دی. که دا ویډیو ګټوره وي نور ویډیوګان لپاره چینل سبسکرایب کړئ.